السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې ستاسو دا دروغ یم چې تاسو څرنګه کولی شئ خپل د فیسبوک غیر فعال ملګري ټول په یو کلیک سره ختم کړئ. ملګرو، که چیرې ستاسو د فیسبوک په آیډي کې غیر فعال ملګري زیات وي او تاسو غواړئ چې هغه ختم کړئ، نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره هغه ختمولی شئ. نو دوستانو، دغه طریقه به زه تاسو په دغه ویډیو کې دروغ یم، خو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او یا هم تراوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او سره څنګ کې د ګنټۍ په نښان باندې هم کلیک سره وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، دې لپاره به تاسو لومړی راسئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راراسئ، پلی سټور به اوپن کړئ. نو کله چې پلی سټور خلاص کړو، بیا به تاسو دلته په سرچ کې ورته ولیکئ، تاسو به دلته په سرچ کې ولیکئ کیوي بروزر. نو تاسو کله دغه کیوي بروزر ولیکو، نو تاسو به دغه یو بروزر راواړوي. نو کله چې تاسو دغه بروزر راواړوي، تاسو به دغه بروزر ډاونلوډ کړئ. ما مخکې نه ډاونلوډ کړی ده، زه یوازې اوپن کوم. نو تاسو کله دغه اوپن کړئ، نو بیا تاسو دغه شکل راواړوي او بیا تاسو دلته خپل فیسبوک آیډي خلاصه کړئ. د فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. نو کله تاسو فیسبوک باندې کلیک وکړو، نو دلته اوس تاسو خپله آیډي کې ورته ووایئ کوم آیډي چې تاسو غواړئ غیر فعال ملګري ختم کړئ. نو تاسو به خپله آیډي دلته پکې خلاصه کړئ. نو دغه دوستانو، ما دغه آیډي دلته پکې خلاصه کړه. کله چې مې آیډي دلته خلاصه کړه، نو بیا به بېرته له دغه څخه ووځئ. دا هوم بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې له دې څخه وتاسئ، بیا به دا سر کې د دریو خطو باندې کلیک وکړئ او بیا دلته لاندې راسئ. نو دلته به دا ایکسټینشنز باندې کلیک وکړئ. نو کله چې مې دې باندې کلیک وکړو، نو دغه ډیولپر موډ دغه به آن کړئ. کله چې مې دا آن کړو، بیا دلته به دا لوډ باندې کلیک وکړئ او بیا دلته به دا فایلز باندې کلیک وکړئ. نو کله چې فایلز باندې کلیک وکړو، نو دوستانو دغه فایل ده، دغه یو فایل به تاسو ډاونلوډ کړئ. دې لینک ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړی ده او تاسو د ډسکرپشن لرئ په اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړو، بیا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. زه په دې باندې کلیک کوم. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، نو هغه فایل به دلته راشي. اوس تاسو دغه هم آن کړئ دغه خانه. نو کله چې تاسو دغه آن کړو، بیا دغه څخه ووځئ، د هوم بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته د دریو خطو باندې کلیک وکړئ او لاندې راسئ او بیا دلته تاسو د ټول ګیټ فور اف بي باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو او بیا به دلته تاسو د سرچ کې ورته ولیکئ، تاسو به دلته په سرچ کې ورته ولیکئ ډیک. تاسو دلته یوازې ډیک ورته ولیکئ، بیا به تاسو دغه راواړوي. تاسو به دغه راواړوي unfriend all friends with activated profile. کله چې تاسو دغه راواړوي، بیا تاسو دلته د سټارټ ټول باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، بیا تاسو دلته لاندې راسئ، دلته به د سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې سبمیټ باندې کلیک وکړو، نو ستاسو کوم غیر فعال ملګري چې وي هغه ټول په دغه طریقه سره ختم شي. نو تاسو دلته اوس ماته لیکلي دي last of friends with activated profiles is successfully generated. وایي ستاسو د غیر فعال ملګرو لیست چې و هغه په بریالیتوب سره ترسره شو. نو دوستانو، تاسو په دغه طریقه سره ټول غیر فعال ملګري ختمولی شئ. ملګرو، زما په دغه آیډي کې چې دا غیر فعال ملګري نشته، دغه آیډي ما نوې جوړه کړې ده. نو ستاسو کوم غیر فعال ملګري چې هغه تاسو په دغه طریقه سره ختمولی شئ. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، الله مو مل شه.